په تیرو دریو کلونو کې غوري فابریکې ته ځانګړې پاملرنه شوې چې اوس مهال په ورځني ډول د دغې فابریکې تولیدات له 1.5 څخه 600 ټنو ته پورته شوي او وسوه هیوادوالو ته پکې په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې. بغلان کې د ملي پراختیا شرکت تر چتر لاندې د غوري فابریکې تولید شوي سیمنټ د کیفیت له پلوه ځانګړی ځای لري او ګڼو ملي پراختیایي پروژو کې ترې کار اخیستل کیږي. د تیرې ادارې پر مهال د دغې فابریکې داشونه د تخنیکي ستونزو له امله درېدو ته نږدې وه، خو د اسلامي امارت په راتګ یې ګڼې تخنیکي ستونزې حل او تولید په بېساري ډول زیات شو. دلته موږ دغه زرانده ده د زغالو زرانده ده، دغه په تسمه کې زغال راځي داخل د زرانده کې د زرندې اوږدوالی 3 متره ده، په داخل کې ګلولي دي او قلمي دي، دوه قسمه د زغالو د مایدولو لپاره 2 قسمه ګلولي او قلمي دي.